بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په بلنک ډاکومنټ باندې کلیک نیسو. نن موږ ډېر مهم ټاپک لرو. صحیح ده. هغه د سټایل څخه دی. د سټایل څخه بحث دی. سټایل خپل تاسو د نامه څخه معلومیږي چې یو تعداد ښکلا یا ښایسته وایي. کله چې موږ تاسو راسو د دې څخه استفاده کوو نو په دې کې چې کله دا اپشن کلیک کوو موږ ته یو لیست راخلاصي چې په دې کې مختلف مسایل راغلي دي. دا به اوس واضح کړو چې دا په کومو مواردو کې او څه وخت کې دې څخه استفاده کیږي. د دې څخه هغه وخت استفاده کوي چې کله تاسو ځان ته یو چپټر جوړوي او د تاسو چپټر عنوانونه ولري او هغه په هغه عنوانونو پورې مربوط معلومات ولري. په هغه وخت کې دې څخه استفاده کوو. فرض که زه وایم چې د ګرامر په نوم باندې یا ګرامر بوک په نوم باندې ما سره یو کتاب دی یا یو چپټر دی زه جوړوم او دې پورې ما معلومات نشته کړي دي. اوس دلته که تاسو فکر وکړئ او یو شی تاسو ذهن کې وساتئ چې داس به امتحانونو کې دا سوال هم راسي. موږ تاسو په پروګرام کې د لیکنې دوه ترکیبه لرو چې یو هیډینګ دی، هیډینګ ورته وایي، او بل باډي ټیکسټ دی. دغه چې تاسو همیشه ګوره ساده معلومات نوشته کوئ او تاسو ساده معلومات لري دې ته باډي ټیکسټ ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ باډي ټیکسټ ویل کېږي. او کوم چې اوس موږ دغه سټایل استعمالو او کوم سټایل تاسو معلومات باندې ویډیو په کوم تعداد چې موږ انتخاب کړي هغوی ته بیا سټایل ویل کېږي یا فرض کړئ هیډینګ ویل کېږي. دا اوس بحث ورڅخه کوو. اول خو تاسو ګوره د هڅه نه مخکې دې نه مخکې زه دغه شان درته عملي کړم. دلته دې کې دوه مسایل په دې ګروپ کې راغلي دي. که چېرې تاسو معلومات انتخاب کړئ دلته یو نارمل دی بل نو سپیس دی. نارمل خو دې ته وایي چې که چېرې تاسو معلومات دا رقم ښکلا ورکړي هغه مو مطلب فرض کړه سایز غټ کړی، رنګ مو ورکړی او د هغه په هغه ترکیب کې مو مکمل تغیرات راوستي. عادي حالتونه مو مطلب هغه په یو بل حالت اړولي. نو که چېرې تاسو راسئ په نارمل باندې کلیک ونیسئ دا به کوم حالت ته وړي؟ خپله دې حالت ته وړي. تاسو د دې تر څنګ یو بل شی هم ویلی وو که تاسو په یاد یې چې موږ به دلته رالو په کلیر آل فارمیټینګ باندې مو کلیک ونیوی زموږ معلومات به یې ثبت کول. سم په خلاص په دې باندې. بل تاسو دلته د دې سره جفت ګوره د نو سپیس پر باندې یو اپشن لري چې دې څخه موږ په تېره ورځ کې بحث وکړی. که چېرې تاسو دغه پاراګرافونه ګورئ د دغه پاراګرافونو یا موضوعاتو تر مابینځ یو تعداد فاصله شته. فاصله شته که یا تاسو ګورئ دلته ګوره یو تعداد فاصله د دې تر مابینځ دلته یو لاین فاصله. که چېرې موږ په نو سپیس باندې کلیک ونیسو د دوی تر مابینځ هغه فاصله ختموي. او دا شی تاسو دلته ویلی چې موږ به دلته رالو دلته به مو ریموو سپیس آفټر پاراګراف ورته کلیک کوئ او د دوی تر مابینځ به فاصله ختموله. او که به مو آټ سپیس بیفور پاراګراف کلیک کوئ نو د دوی تر مابینځ به هغه فاصله جوړول. دا هم په تېر ورځ کې دا بحث کړی وو. نو راځو دلته هم دا شی دی چې که چېرې تاسو دا کلیک کړئ د دې تر منځ هغه فاصله قطع کوي ختموي. او که چېرې تاسو بېرته نارمل کلیک کړئ هغه خپله دې حالت وړي. ورسئ مهرباني کوئ مهم دی ورسئ. راځئ اوس زموږ تاسو په دې جریان کې دغه خبرې نورې پرېږدو. دا هغه تېر مسایل وسایل دلته دوباره راغلي او موږ ته استعمال کړله. راځو موږ تاسې کار دې سره دی چې هیډینګ واچو. موږ به دلته راسو دغه کوم عنوان چې موږ جوړ کړی دی دا به انتخاب کړو. ایو کسه دروازه سره وتړئ چې فکر راخواته وړي. نو کله دلته چې تاسو راسئ ګوره په دې ترتیب کې تاسې د هیډینګ 1 نه ونیسه تر هیډینګ 9 پسې ترکیبات لري. اول دلته که تاسو اوس ګورئ په عام حالاتو کې دوه دانې هیډینګ هم سره موجود دي. یو هیډینګ 1 دی بل هیډینګ 2 دی. که چېرې تا هیډینګ 1 ورته کلیک کړئ نو ستاسو دغه عنوان داسې یو ترتیب اخلي. ګوره د هغه شکل، اندازه، رنګ دغه ټول خصوصیات یې اوړي. د عادي معلومات سره ګوره فرق کوي، ډېر فرق کوي. صحیح ده. او دا چې لا نور څه فرق کوي هغه بیا وروسته بحث ورڅخه وکړو. خالي تاسو اول دا د شان چې تاسو تر څو پورې نو دغه هیډینګ اخیستی شي په خپل وړ پروګرام کې. که چېرې تاسو دلته راسئ دلته ګوره هیډینګ 2 ورته واخلئ د دې سره هیډینګ 3 خپله را پیدا کېږي. که چېرې ته هیډینګ 3 ورته واخلئ هیډینګ 4 خپله را پیدا کېږي. دغه پروسې ته تاسو دغه رقم ادامه ورکوئ. ګوره دغسې ځې مخ ته دا تر هیډینګ 9 پسې راځي خو نور هغه ته نه ځي. ګوره دا هیډینګ 8 به زه کلیک کړم هیډینګ 9 راغلی. نور چې کله زه دا کلیک کوم دې خوا ته نور اضافه نه راکوي. او تاسو ګورئ دا لیست لږ څه غټ شو. اوس د پخوا پرتله باندې یو څه لیست غټ شو. په دې کې ګوره د هیډینګ 1 نه شروع کړه بیا داسې راځي که راکړه نور فرق نه پټ راځي. دوی د خصوصیاتو ترکیب به یو شانې فقط دلته په اندازه کې لږ څه فرق راځي. هغه د عنوان چې تاسو انتخاب کړی د هغه اندازه یو څه کمیږي زیات او څه کېږي زیاتېږي غټېږي. نور په دې کې فرق نه راځي. ګوره که تاسو هیډینګ 4 ورته اخلئ که تاسو هیډینګ 7 هر هیډینګ چې دلته ورته اخلئ هغه د اول هیډینګ خصوصیات په پکښې کې موجود وي. صحیح ده. آشنو اوس موږ راسو دې څخه به دا یو هیډینګ ورته ورکړو. هیډینګ 1 به ورته ورکړم. یو څه غټ هم دی واضح معلومېږي. صحیح ده. داسې واضح سټایل دی. دا خپل اوس یو سټایل هم څه په اصل کې. نو اوس دغه ترکیب ته چې موږ تاسو ګورو دغه زموږ تاسو هیډینګ سو او د دې لاندې تور معلومات چې تاسو وینئ دا ستاسې باډي ټیکسټ دی. ګوره ولې ځکه دا اوس ګوره دغه کوم هیډینګ چې تاسو د معلومات ته ورکئ
دا یو څه اضافي خصوصیات لري نسبتا عادي معلوماتو ته که چې دلته تاسو راسي ګورئ سره تور ټکی را پیدا کړي که دا تور ټکی باندې تکلیف ونیسئ دا د معلومات ځان سره غیړه کې اخلي پټوي یې ګوره صحیح ده بیا نو چې کله ته چاپ کې دا ګورې په چاپ کې ګورې یوازې هغه عنوان چاپ کړي عادي مربوط معلومات چې وه لاندې چې دې پسې مربوط وه هغه باډي ټیکس هغه د ځان سره کولیپس کوي کولیپس هغه حالت ته وایي چې د ځان سره پټ کړي صحیح ده هغه پټېږي بیا چاپ کې ګوره نه راځي او که چېرې تاسو دلته راسئ د دې څخه بېرته همدغه اپشن ورته کلیک کوئ دا ایکسپینډوئ هغه حالت چې بېرته دا وپاشي او ستاسو معلومات پوره درته وښیي هغه حالت ته انګلیش کې ایکسپینډ وایي که چېرې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دی به بېرته ستاسو معلومات ټول درته په سکرین باندې وښیي سم په دې باندې خلاص وو نو ګوره یو دغه فایده ده صحیح ده ګوره هغه عادي معلومات داسې یو کار نشي کولی خو ولې هیډینګ که موږ واخلو هغه داسې یو کار کوي بیا نو د ورډ پروګرام په اردو کې زموږ تاسو ټول پروګرام په مخ کې دی دا په ډېرو ځایو کې بیا ورڅخه استفاده کوي چې موږ باید هیډینګ واخلو که وانه خلو او یا په کومو ځایو کې چې ورته ضرورت وي هغه په هغه ځایو کې بیا موږ ورڅخه استفاده کوو صحیح ده یوازې دون زده کوي چې دا زموږ تاسو هیډینګ سو دا یو سټایل سو یوه نمونه سوله او دا ځینې قوانین ځان سره لري او لاندې معلومات چې دي هغه زموږ باډي ټیکس دی هغه ساده معلومات دي هغه ځینې قوانین یا کوم هغه چې دي هغه ځان سره نه لري صحیح ده هغه ساده معلومات دي سم په خلاص پرې نو موږ په ورډ پروګرام کې لیکنه په دوه ترکیبه لرو چې یو ته هیډینګ سټایل برخه وایو او دویم ته باډي ټیکس یا ساده ټیکس وایي سم په دې باندې خلاص دی او بل چې کله تاسو تراسي ګوره کوي وایي چې راته ثبوت که څنګه درته ثبوتوم که چېرې تاسو په دغه عنوان باندې انتخاب وکړئ او تاسو په دغه کوشنک اپشن باندې کلیک وکړئ دلته ګوره دلته بیا لیول ورته وایي هلته موږ ورته هیډینګ وایو دلته ورته لیول وایو تاسو دې ته لیول 1 ورکړی دی که چېرې دلته موږ راسو د دې لیست څخه دې ته هیډینګ 2 ورکړو نو بیا که دلته کلیک وکړو تا دې ته چې ورکړی دی لیول 2 دې ورکړی دی فقط دلته ترکیب د لیول او هلته د هیډینګ دی دا یوه خبره او بل که چېرې تاسو راسئ دلته ګوره په عادي معلوماتو کې ودرئ اوس دلته عادي معلومات کې ته یو ځای انتخاب کوئ د خالي کاسر پشکې ودروئ که چېرې اوس دلته راسئ بیا اوس په دې میسج سره دلته څه نشته باډي ټیکس نو دا ستاسو باډي ټیکس او هغه ستاسو سټایل یا ستاسو هغه خاص ترکیب سو صحیح ده ازو په سرعت بیا د وخت په تېرېدو سره دې سره اشنا کېږئ چې نو هیډینګ نورې څه فایدې لري او څه ګټه به لري او موږ چې لپاره استعمالوو دغه تاسو وایاستئ راځو په دې کې اضافي شی درته وایم دا ستا هیډینګ سو که چېرې تاسو دا انتخاب کړئ دغه سپوز دلته راسئ په نارمل باندې کلیک وکړئ دا بېرته کوم حالت اړوي هغه نارمل حالت یې اړوي دا خو هیډینګونه سوله که چېرې موږ دلته راسو د دې څخه مطلب فرض کړه ټایټل ورته کلیک وکړو نو زموږ عنوان د ټایټل دغه ته ټایټل خپله وایي چې هغه زموږ عنوان راغټېږي هغه زموږ موضوع راغټېږي او پاتې معلومات په خپل عادي حالت کې راځي دا خپله یو سټایل دی یوه نمونه سوله دا دغونې ترکیب لري نور اضافه نه صحیح دغه رقم که تاسو دې څخه وروسته رسېدلي بیا سب ټایټل راغلی دی یو دا ستاسو عمومي عنوان فرض کړه ګرامر بوک دی ګرامر بوک کې ته څه ورته وایم فرض کړه زه ورته ټینسیز ورته وایم صحیح ده څه ورته وایم ټینسیز یا فرض کړه ورته یو ټینسیز ورته وایم او بل سپیچ ورته وایم څه ورته وایم سپیچ دا اوس دا خو زما پرې موضوعګانې چې که تفاقیقات کې فکر وکړې نو زه دلته راځم دا دواړه انتخابوم او دغه څخه وروسته دلته راځم دې ته سب ټایټل کې سټایلونه اخلم دغه لاندې چې تاسو ټول وینئ ګوره سب ټایټل امفاسس او سټرانګ کوټه هر یو چې تاسو دلته ورسره اخلي هغه ستاسو سب ټایټل سټایلونه دي فرض کړه زه دغه یو دانه ورته اخلم دا به ورته کلیک کړم نو دا ستاسو مین هغه مین ټایټل دی اصلي عنوان غټ ټایټل صحیح ده عمده چې ما هلته ورته ټایټل واخیستی او دا ستاسو سب ټایټل سب ټایټل نه انشاءالله پېژنئ فرعي عنوان ورته وایي صحیح ده چې هغه هم عنوانونه وي خو ډېر غټ نه وي صحیح ده د دوی په ترکیب بیا لږ معلومات راځي سم خلاص په دې باندې پرسنل دا سټایل نه دي بل لازم تاسو د خپل عمومي عنوان انتخابو او موږ ورته وایي چې دغه سټایلو کې زما یو هم نشته خوښ نه مې هیډینګ پړسو او نه مې دغه دغه سټایل نه چې ما استعمال کړله دا یو هم زما نشته خوښ نو زه غواړم ځان ته بیل سټایل جوړ کړم نو په هغه ترکیب دلته راسئ کریټ سټایل ته به راسئ نو یو کار به وکړئ دا به دلته راسئ د دې څخه به نارمل کې صحیح ده دا به نارمل کې تر څو داسې ساده معلومات ځینې جوړ شي ځکه اوس ته غواړې چې دې لپاره نوی سټایل جوړ کړې نو په کریټ سټایل باندې کلیک ونیسه نوم ورته ورکړه ورته یې فرض کړه مای سټایل به ورته نوم ورکړم د مای سټایل په نوم باندې مې سر کړم موډیفای ته به راسم موډیفای ته چې رالم دا رقم یو غټ لیست راخلاصي چې په دې کې زه کولی شم چې بیا دغه سټایل ځان ته یوازې خصوصي جوړ کړم یو ځان ته یو خاص سټایل جوړ کړم زه وایم چې زما د سټایل فونټ به داره کمي صحیح ده او دلته راځي اندازه به یې دونې وي او دغه څخه ورسره ته چې فرض کړه بورډ وي که یا ډبل هغه له دې خپله ځان سره بورډ دی اټالیک وي کوږ که یا انډرلاین ولري که نه دا تاسو ویلې وګورئ هغه بل ورځ کې او رنګ به سره کوم ضرورت چې زما د دغه سټایل چې زه ځان ته جوړوم د دې رنګ به سور رنګ وي صحیح ده او دغه وروسته دا به د صفحې مابینځ کې د صفحې هغه سر کې به راځي یا دې سر کې به راځي
یا د معلومات ترمنځ د دې باید هغه فاصله څونه تاسو ګورئ هلته لاندې هغه معلوماتو سره معلومیږي صحیح ده نو هغې سره به تر مابینځ واټن څونه او د دې په مرسته باندې کولی شو موږ د تر مابینځ واټن زیات کړو هغه عنوان او هغه د معلوماتو تر مابینځ کوم واټن راځي دا ورته کم کړي یا ورته زیات کړي سم خلاص دی باندې او کواسي د خپل خوښه باندې چې د صفحې کم طرف ته وړي دا اوس وګوره دا ستاسو صفحه ده نو هغه طرف کې تاسو کولی شئ دا سیټ کړئ ځان سره بس خیر زه اوس دلته راځم دا وکې کوم خالد دونې وګورم چې تاسو څنګه سټایل شو ګوره دا د ګرامر بوک او خو تاسو هغه عنوان و خو مقصد دی هغه کم خصوصیات چې هلته ما ورته ټاکلي وه د لیکنې طرز و هغه د هغې رنګ و هغه ټول په دې کې چې شوله راله ګوره نو که دلته موږ راسو ګوره بیا په دې کریټ سټایل باندې کلیک وسو ما ته وایي واخله بل نوی سټایل جوړ کړه نو نوی سټایل څه کړو زه غواړم دا زاړه سټایل کې تغیرات راولم نو راباسې ګوره دلته په دې لیس کې چې دې ته ګیلري وایي په دې سټایل ګیلري په دې سټایل ګیلري لیس کې د ځان ته یو خاص ځای ونیوئ صحیح ده ګوره د نارمل نم دی خواته صحیح ده دا نور خو تاسو هغه زاړه شیان دي او په دې باندې چې کله ته راسته کلیک ونیسئ موډیفای ته راسئ نو ته به د دې هغه ترتیب ته داخلې دی تر څو د کې بیا تغیرات راولې هغه زوړ سټایل کې یعنې که ته غواړې چې زوړ سټایل کې تغیرات راولې دغه شکل سره موډیفای باندې کلیک ونیسئ او که ته غواړې چې نوی جوړ کړې نو هلته بیا کریټ نیو کلیک کوئ صحیح ده نو زه ورته وایم چې ګوره دغه سټایل چې دی ګوره دا داسې وکړه چې اټومیټیکلی اپډیټ نو اوس که زه دلته راسم دا اوکې کړم دا اوکې کړم نو ته چې اوس کله دې کې دلته راځې مطلب غټوالی کوچنکوالی راولې ګوره دلته هم غټې دلته فکر دی لیس کې وله زه دلته دا غټوم کوچنی کوم یا فرض که د دې دغه رنګ یا شکل اړوم داسې ګوره هلته م اوړي که نه دغه لیس کې ګوره اوړي صحیح ده څنګه دې کې تغیرات راوایي هلته هم تغیرات ځي دا ولې ځکه چې ما ورته له دې ځای څخه چې کله په دې باندې راسته کلیک ونیسم موډیفای ته راسم دې ځای څخه ما ورته اټومیټیکلی اپډیټ واخیستی دا په دې حالاتو کې داسې وکړه کېني او بل ته وایي اونلی ان دس ډاکومنټ وایي دا یوازې په دې ډاکومنټ کې دا سټایل دی یوازې په دې ډاکومنټ کې دی ځکه که چیرې موږ دلته راسو بل ورډ اخلاص کړو فرض کړه ما بل ورډ اخلاص کړي دلته هغه سټایل شته هغه چې موږ جوړ کړی اوس نشته نو که دا سټایل تا ته ډېر محترم وي ډېر د استفادې واړې او تا ډېر زحمت ورباندې سره ډېر زحمت باندې دې ځان ته جوړ کړی او ته غواړې چې آینده کې په هر ورډ کې باید دا راسي زه استعمال کړم نو څنګه کوې بیا اوس دې کې بیا جلاس جوړوې ځان ته دا خو ډېر تکلیف دی ګوره نو ته داسې وایې ورته نه آینده کې چې کله زه دا هر ورډ راخلاصوم باید دا پکې موجود وي نو په دې باندې راسته کلیک ونیسه او په دې باندې موډیفای واخله ما درته ویل چې راسته کلیک ونیسئ موډیفای کلیک کړې نو تا د هغه سټایل هغه جریان ته وروړي صحیح ده بل به نه جوړوي نو دلته چې کله راسي نیو ډاکومنټ بیسډ آن دس ټمپلیټ ته واخلئ او دا اوکې کړئ اوس که تاسې هر څومره دا رقم نوی ورډ اخلاصوئ په دې نوي ورډ کې هم دا موجود دی که هغه ستاسو سټایل ګوره نور پکې موجود دی دا داسې سو لکه د ورډ په فطرت ګډ سو د دې په خټه ور ګډ سو صحیح ده نو به دا نه ځي صحیح ده هر ورډ چې آینده کې راخلاصوئ دا پکې کې موجود وي صحیح ده که چیرې تاسو غواړئ اوس دغه سټایل ختم کړئ نو ته به دلته راسئ ګوره دې څه ورته داسې کار وکړئ چې به دا تاسو انتخاب کړئ معلومات به انتخاب کړئ دلته به څه واخلئ کلیر فارمټینګ ورته کلیک دا بیرته څه شي ساده به شي یا لکه تاسو نارمل واخلئ خو هغه سټایل اوس هم شته که ته دا بیرته کلیک کړې هغه بیرته ورباندې تطبیق کېدی شي سم خلاص وو که چېرته داسې کوئ چې په دې باندې مطلب فرض که رسته کلیک ونیسئ او ورته ووایې چې ریموو فرام سټایل ګیلري دا سټایل ګیلري نه یې وباسه نور دا مې نه دی پکار صحیح ده دا کلیک چې کلیک کړې نو دا ختم شو دلته که خو کله چې ته اوس دلته راسې بل نوی ورډ راخلاص کړې نوی ورډ ما راخلاص کړې د مخ ته نه راغلی دا بند کړم بیا به یې راخلاص کړم کله چې تاسو دا رقم نوی ورډ راخلاص کړل ته بیا پکښې کېدی که نه دا ولې نه وځي نو اوس خو دلته چې کله دلته راسم زما خاصتي اسناد دا دی که تاسو فکر وکړئ نو دلته اوس هغه شته نو هغه څنګه هغه ته ورسم چې هغه اوس دا ما د سټایل ګیلري نه مخکې وویسته نو څنګه ورسم نه زه درته اسانه طریقه ښیم ګوره تاسو کوئ چې په دغه اسناد کې چې تاسو اوس دلته یې لرئ هم نه له منځ مې یې وایي دې خو ته شورستی او بیا دلته کله تاسو راسئ دلته له دې څخه غواړئ چې دا وباسئ ډېر اسانۍ سره کولی شئ وښیم درته دلته راسئ په دې اپشن باندې کلیک ونیسه او دلته راسه اپلی سټایل کلیک کړه اپلی سټایل نه ډېر وبخښئ خیر دلته راسه دغه دی منیج دې کې هم راغلی نه دا خو بیا جلا موضوع ده دلته به تاسو راسئ ګوره دا دی دا کوشناک اپشن دی کوشناک اپشن کلیک کړه دا رقم یو لیست درکړي په دې کې به تاسو منیج سټایل ته به راسئ چې ته به راسئ منیج سټایل ته به راسئ که غواړئ دا دایمن لپاره ټول عمر لپاره وباسئ نو دا کلیک کړه دې څخه ورته شي واخله هغه نوم پیدا کړه د مای سټایل په نوم باندې واوه دا ډیلیټ کړه دا یس کړه او دا اوکې کړه چې اوکې دې کوئ دا سټایل ته ختم شو که نه دلته خو مخکې هم نه وو نو کله چې دلته راسم بیا ورډ نوی ورډ داسې راخلاصوم دا دی بیا هم موجود دی بیا هم دا ورسره وګرځئ څنګه به یې وړم دا اوس یې ولې ما ور داخل کړئ نور دی نه ځي څنګه به دا ختموم هغه نیمایي نقطې ته رسېدلي یو
لیټ ځای پاتې دی یو ګام لا نور هم واخله ګوره دلته راسه په دې باندې کلیک ونیسه دا لکه دا رقم نه ځي نو دلته راسه په دې اپشن باندې ورته کلیک ونیسه تاسو مخکې دلته پیدا کړئ هغه دې ډیټ کړئ خو بیا هم دا نه ولاړئ نو دا وارې ته دلته راسه په دې امپورټ ان ایکسپورټ باندې کلیک ونیسه په دې اپشن باندې کلیک ونیسه دلته راسه پیدا یې کړئ مطلب شي په نوم باندې د مای سټایل په نوم باندې دا کلیک کا ډیلیټ کا او دا ورته یاس کا صحیح ده او دغه رقم دلته په دې کې بنې په دې خوا کې ها نسته بس دا اوس بند کا دا بند کا اوس چې کله تاسو بل نوې ورډ خلاصوي ستا الله سم خلاص ونه دا یو پوینټ پکې نه او یو شی تاسو کوی د تصور کې نو بحث خلاص دی دا معلومات انتخاب کې دلته راسي په اپشن باندې کلیک وسی اپلای سټایل دي ته هغه تاسو هغه لیست دلته وسی یعنی تاسو دا لیست مکمل چې دلته استعمالي هغه ته دې سم استعمال وایي دا وګورئ هډینګ 1 ورکه یا دا هغه مطلب پس کې هډینګ 2 ورکه ورکوي څنګه نه نو یاد ستا هغه لیست کدا استعمال کړي او یادي د دې سره استعمال بل فرق نه بدل دی شي د تاسو شو کې د سیدا ورته نشته کوم سیدا پاکه تور ته هډینګ نشته کوګور نن به پورا راځي صرف اخر کې ورته د شماره بدلاوه دا څه ته اپلای کلیک وګورل تاسو پاکه هډینګ باندې دالویږي خالی ته شماره ورکو اپلای کلیک وګورل تاسو هډینګ ټاکل کیږي سم کلاس باندې یو شی دی تاسو فکر وګورئ دا مکمل ختمه زه خالی یو اچ واچم د پورا نمبر کې ګورم بس خالی به اخر کې شماره بدلو منو سټایل دا کوي ولې کزه دلته داسې کار کوم چې دینه چې مارو باسم آټو کاپریټ سټایل نیم نه نو اوس دلته چې راځي چې ترڅو ته پورا دا ونه لیکې هډینګ نسی پورا ونه لیکې او بیا دلته شماره ورنه کې تراول پروا دا کار نه کوي صحیح ده نو تا باندې اوس ار ور دلته سره کوم دی دا پورا به لیکي ګوره لکه دلته راځم بیا ورته هډینګ نشته کوم او دا رقم پس کې هډینګ تاسو په دې غلطي وکړه بیا کار نه کوي هډینګ باندې ورته کې اپلاین کړه ور باندې اپلاین کړئ سم کلاس باندې نو اټ کمپلیټ سره ځکه دا تاسو د کار اسانه شوی دی سم په کلاس باندې واخ ورکه بس نه دا ګروپ کلاس او سبا تاسو تر دې هم زبردست او جالبه موضوع سره صحیح ده هغه د فایند د ډیر مهم ګروپ دی